راشن بشي زرغون بشي ودان افغانستان د شهیدانو معلولینو چارو وزارت کې د الکترونیکی تذکرو وسانګ لارې د روان کال لپایل تر اوسه څه باندې 4000 هیوادوالو ته الکترونیکی تذکرې وشل شوې دي. د دې وسانګ د انسجام مدیر ذبیح الله اعظمي وایي چې په ورځنی ډول شاوخوا 10 کسان د الکترونیکی تذکرو د ترلاسه کولو په موخه د څانګ ته مراجعه کوي. په روان کال کې تر دې دمه پورې موږ 4110 تذکرې توزیع کړي دي. په دې مرکز کې په حدود د 80 یا 90 کسانو پورې روزانه د تذکرې د اخیستلو لپاره دلته مراجعه کوي. ښاغلی اعظمي همدارنګه زیاتوي چې د الکترونیکي تذکرو دا ویسټانګه او د شهیدانو وارثینو ته د اسانتیا په موخه فعالیت کوي. نو دې په خاطر باندې چې دوی کارو ته د معلولینو او معیوبینو کارو ته په وخت باندې رسیدګي وشي، نو دوی ته دلته د تذکرو خدمات وړاندې کیږي ترڅو دوی وکولی شي په اسرع وخت باندې زر تر زر خپل تذکرې ترلاسه کړي. او نظر نور مراکز ته دلته یو سہولت بل هم دا چې دلته د فورم چې د موږ ورته راګاند معلولینو لپاره ډکوو ترڅو دوی کار په اسانۍ باندې ترسره شي او له سرګردانۍ نه خلاص وي. ځینې هیوادوال چې د الکترونیکي تذکرې د ترلاسه کولو په موخه د څانګې ته راغلي د خدمتونو د وړاندې کولو له بهیر او د دې څانګې له فعالیت خوښ دي. الکترونیک تذکره خو د هر شخص لپاره به دی جو فایدهمند دی. دا یو اساس شی دی او د وخت د پاسپورت دپاره یا د ملک د کم یو خواته تګ د بار ملک دپاره تګ دا یو اساس شی دی او د هر انسان دپاره باید جوړ کړي. دا د ملک د ترقي د پرمختګ یو ذریعه ده. د احصایې او معلوماتو ملي اداره په مرکز او ولایتونو کې د الکترونیکي تذکرو او آسان خدمت څانګو په پراخولو سره هڅه کوي چې هیوادوالو ته د الکترونیکي تذکرو او نورو اړوند خدمتونو په ترلاسه کولو کې لا زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړي.